د 215 اعظم کلي اردو دوم نمبر سرحدي محمدي لیوا د څلورم سرحدي کنډک مجاهدینو د بهرمچي ولسوالۍ اړوند د رباط او کیاخان په سیمه کې د تېرې یوې اونۍ په جریان کې 238 موټره چې مختلف خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې بار ونیولي دي. د 215 اعظم کلي اردو ویان قاري صدیق الله حفاظت وایي په یاد موټرو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد شامل و چې د یاد کنډک مجاهدینو نیول دي. په یادو موټرو کې بې کیفیته درمل، کیمیاوي سره، د ډبرو سکاره، تیل، مالټې، سیبان، د ماهیانو غوښه، چاکلیټ او نور مختلف خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. ښاغلی حفاظت وایي د نیول شوو توکو له جملې 14 موټره بې کیفیته درمل د اووم نمبر سرحدي محمدي لیوا د رهبرۍ د هدایت پر اساس وسوځول شوه. د نیول شوو توکو د جملې څخه 14 موټره بې کیفیته درمل د اووم نمبر سرحدي محمدي لیوا د رهبرۍ د هدایت په اساس وسوځول شول. د یادونې وړ چې تر دې وړاندې هم د 215 اعظم کلي اردو منصوبینو هیواد ته د مختلفو خوراکي او غیر خوراکي توکو د قاچاق مخه نیولې ده.